السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په حالت د جماع کې خبرې کول دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي. محترمه دې مسئلې ته تر وضاحت ورکولو به مخکې به یو وار یو څه په دې خبره درته وغږېږو. بعضو شاګردانو دا خبرې ما تر غوږه راورسېدلې چې مولوي صاحب بعضې داسې مسایل یې جوابوي چې هغه ډېرې لڅ وي. زه نه پوهېږم دا خلک په دین ولې دومره شرمېږي. زما چې پوښتنه وسي زه د هغې جواب وایم. نو دا یې ویلي ول په شخصي کې دې ور جوابوي. دا ګروپان ما د څه دپاره جوړ کړي دي؟ او رسول الله صلی الله مبارک وایي که د سړي څخه پوښتنه وسوله د عالمه څخه دا علم پټ کړي په ورځ قیامت به د اور قیزه خولې ته الله ور واچوي. نو په دین کې شرم کول دا بې حیاګلوي ده او دا دین ته موږ ضرورت لرو. دا دین اهم دی، باید موږ اهمیت ورکړو. زه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک ولې داسې دا د دین خبرې بدې ورباندې لګېږي. که لڅ وي که پټ وي، تاسو که دغه فقه او حدیث تفاسیر مطالعه کړئ، دا خو دین دی، احکام دی، الله راښولي دي، زده کوو بې. دا چې څوک دومره حیا لري دا نو حیا نه ده، په اصل کې دا بې حیاګلوي ده چې د دین په ویلو یا په اورېدلو شرمېږي. نه فقهای کرام دومره بې ادبه وو چې په کتابو کې دا خبرې ذکر کوي. رد المحتار جلد 5 صفحه 209 کې وایي په حالت د جماع کې خبرې دا مکروه دي او سنت هم دا دی چې سړی خبرې نه وکړي، ډېرې خبرې نه وکړي. ولې وایي ډېرې خبرې په حالت د جماع کې کول هغه اولاد وایي ګونګی راځي. په دې کې سر هم دا دی چې اولاد ګونګی راځي. که تاسو رد المحتار جلد 5 صفحه 209 وګورئ بیا به دا خبره نه وکړي چې نو ولې مولوي صاحب دا مسله جوابوي. بس خو چې هر څوک پوښتنه وکړي، هر ډول پوښتنه وکړي چې هغه دیني پوښتنه وي، هغه موږ جوابوو. که د تجارت وي، که د حج وي، که د لمانځه وي، که د جمعه وي، حتی د بیت الخلا او د سماعت د ځای مستحبات هم بیان کړي دي. د هغه طریقه مو هم بیان کړې ده. دا چې کتابو رااخیستې ده نو موږ تر هغو نه یو ښه ځوانان چې موږ په وشرمېږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.